دغه کومه کوزه یا کوم خزانه زما په لاس کې ګورئ دا هم تازه په لغمان کې کشف شوی. زما په نظر ته کوزاړی یا کوزاګۍ وایي بودیزم دورې حتی له هغه نه زیات قدامت دا خو معنوي ارزښت زیات دی موږ نه ماته شي. سلامونه ستړي مه شئ. لغمان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زرګونه کاله مخکې هم پکې ژوند شوی دی او دلته خلک اوسېدلي دي. د هغې زمانې تاریخي آثار دا اوس هم په ځینو سیمو کې پیدا کیږي او دلته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په هڅو خوندي ساتل کیږي. دغه کومه کوزه یا کوم خزانه چې تاسو زما په لاس کې ګورئ دا هم تازه په لغمان کې کشف شوی. د لغمان پالینګار ولسوالۍ کې یوه سیمه ده هلته کشف شوی او په دغه سیمه کې مخکې هم ډیر زیات تاریخي آثار کشف شوي. یو ځل بیا دغه دا چې موږ په ساده اصطلاح ورته خزانه وایو خو دا چې اوس څه شی دی تاریخي ارزښت څومره دی څومره به پخوانی وي. دلته په لغمان کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابیداتو د ساتنې عمومي مدیر موږ سره دی محمد نادر مخور صاحب. د سره به خبرې تاریخي شی چې تاسو کشف کړی دا په کومه سیمه کې مو او د دغه ارزښت باندې راته وغږیږئ. مننه کور موادان دغه خټینه ګزاړی ورته وایو مخکې تا ورته د خزانې خطاب وکړ ټول دې ته ورته شیونه دي خو زما په نظر دته کوزاړی یا کوزاګۍ وایو. خټینه کوزه ده دا د الینګار ولسوالۍ د ساو درې اړوند د شیطان په کلي کې. البته دا زموږ د اطلاعات فرهنګ ریاست زموږ ته له وړاندې نه د همغه ځایي همکارانو تلیفونونه کول چې دلته یوه زینه ده هغه زینه که وکړل شي چې اوسنۍ حالاتو ته وګورې هغه په ډبره کې یو کیندل شوې زینه دی د کوم ضرورت پرته. نو ځینې ملګرو ما ته ویلی چې دغلته زینه ده دا باید وګورو. نو هغه مې قدرمن رئیس صاحب سره خبره شریکه کړه د هغه په ملتیا مو د ساو درې ته سفر وکړو چې خوشبختانه هغه د زینه مو موندله زینې ځای په ثبات داسې معلومیږي چې د دې تاریخ څومره پخوانی دی معلومات کېږي. ما له فکر نه چې دې ته ګورم دغه دا کودړی فکر کوو چې ډېر خویه ده که نه لکه چاڼ شوی ده. زه ویلی شم چې دا د بودیزم دورې حتی له هغه نه زیات قدامت زرګونه کلونه پخوا. ډېره مننه دا تاسو واخلئ. دا خو معنوي ارزښت زیات دی موږ نه ماته شي. قدرمنو لیدونکو ډېره مننه له تاسې. همدغه چې تاسې ګورئ دا د لغمان د اطلاعات فرهنګ ریاست هغه موزیم دی کوم تاریخي آثار چې دوی سره یا مثلا پخوا کشف شوي دي هغه ټول په دې ځای کې شته دي. دا به هم په تاسې وګورئ. صحیح ده که نه.